بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بوستراپ ته او نن ورځ په بوستراپ کې په ټایپوګرافي باندې خبرې کوو چې ټایپوګرافي څه شی دی او څه ته ویل کېږي. اول باید په دې باندې ځان پوه کړو چې ټایپوګرافي یعنی څه. ټایپوګرافي is a feature of Bootstrap for styling and formatting the text content. موږ تاسو په CSS کې یو ټاپک یا یو موضوع ویلی و په نوم د ټیکس فارمیټینګ کې چې تاسو یاد شي. ټیکس فارمیټینګ څه شی دی څه ته ویل کېږي دا موږ CSS کې ویلې. کله چې تاسو غواړئ چې مثلا تاسو یو پیراګراف راوړئ یا یو ټیکس بولډ کوئ یا تاسو سره یو ټیکس وي هغه تاسو په غټو کې لوور کیس اپر کیس کې تاسو شو کول غواړئ یا کیپټلایز کوئ یا مثلا تاسو غواړئ چې یو ټیکس ته هغه تاسو بولډ کوئ ایټالیک کوئ یا هم فونټ سایز ورته چینج کوئ یا فونټ هغه فونټونه ورته چینج کوئ نو دغه ته مونږه وغیرہ دي ته چې د ټیکس فارمیټینګ ویل کېږي. نو په بوتستراب کې ټایپوګرافي په نوم باندې کوم ټاپک چې دی یا ټایپوګرافي په نوم باندې کوم موضوع چې دا د دې کار هم همدغه دی چې دغه ټیکس چې دی دغه ټیکس تا کوم لیکل چې تاسو راوړي دي دي ته مختلف فارمیټینګ سیټ کولو دپاره داسې کېږي یا د سټایل ورکولو دپاره یوز کېږي. دلته وایي چې دغه ټایپوګرافي چې دا اټ از یوز ټو کریټ کسټمایز هیډینګ. دغه هیډینګز چې دی موږ تاسو هیډینګز ویلې نو تاسو هیډینګز کې کریټ کول غواړئ دغه هیډینګ څنګه کریټ کیږي دا چې هیډینګ څه شی دی دا موږ تاسو په CSS کې ویلو. نو دلته چې کله تاسو هیډینګز جوړوي د دې لپاره مختلف تیار کلاسز دي. دلته موږ څه نه کوو چې مطلب کله چې تاسو یو هیډینګ جوړوي فرض که زه غواړم یو هیډینګ 2 جوړ کړم یا فرض که 3 جوړم یا 1 جوړم یو هیډینګ یو عنوان دی زه ورکوم نو دلته موږ هغه هیډینګز نه اخلو. کولی شي هیډینګز هم واخلئ کولی شي پیراګراف هم واخلئ خو دغه هیډینګز لپاره دوی خپل کلاسز لري هغه کلاسونه موږ څه کوو استفاده کوو. بل زموږ سره انلاین سب هیډینګز دي همدارنګه زموږ سره په دې کې لیست دي پیراګرافز دي الاینینګ دی ایډینګ او مور ډیزاین مطلب اورینټډ فونټ سټایل. اوکې نو دلته زموږ سره چې دی یعنی دغه پیراګراف چې تاسو راوړئ یا د فونټونو لپاره سټایل شو یا تاسو الاینینګ کوئ یا وغیرہ مطلب هیډینګز یا دا ټول چې دی په دغه ټایپوګرافي کې شامل دي. لکه چیرې تاسو دغه ټایپوګرافي وایي یا د ټایپوګرافي په واسطه باندې موږ څه کولی شو چې کریټ کو څه موږ کریټ کولی شو موږ کولی شو چې هیډینګز کریټ کو یا هیډینګز جوړولی شو. همدارنګه تاسو سب هیډینګز جوړولی شئ کولی شئ چې تاسو د یو ټیکس یا یو پیراګراف ته یا هغې ته کلر سیټ کوئ یا د هغې ته فونټ سټایل ورته ورکوئ فونټ ټایپ ورته انتخاب کوئ یا هم الاینمنټ کوئ. الاینمنټ مطلب دا دی چې تاسو یو لیکل لیفت طرف ته وړئ رایټ ته وړئ یا سنټر ته راوړئ نو دغه کارونه که تاسو کوئ نو د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ. همدارنګه لیست دی تاسو کله چې لیست کریټ کړل هغې کې هغه کوم تیار کوم هغه لیست سټایلز چې وي زه دغه سټایلز نه غواړم دغه سټایل څنګه ریموو کیږي نو د ټولې خبرې په دې کې زموږ سره موجودې دي. یا فرض که تاسو سره الیمنټس دي هغه الیمنټ تاسو غواړئ چې انلاین یې کوي دا څه شی دي دا موږ تاسو CSS کې ویلي وو هماغه خبرې دي. نو راځو اول دا چې هیډینګز ته راځو. موږ تاسو هیډینګز په CSS کې موږ تاسو هیډینګز ویلې چې هیډینګز چې دي له یو نه واخله تر شپږو پورې یعنی هیډینګ 1 2 تر شپږو پورې موږ لرو. نو دلته هم له H1 نه واخله تر H پورې موږ څه کوو له هیډینګز لرو او دغه هیډینګز د څه دپاره یوز کېږي دا د همغه HTML کې چې کوم هیډینګز تاسو ویلي شارټ کې درته وایم کوم HTML کې چې کوم هیډینګز تاسو ویلي دا همغه هیډینګز دي. خو دلته خبره دا ده که دلته زه راشم پورې VS کوډ ته راځم لکه فرض کا دلته چې کله تاسو هیډینګز جوړوئ زه به داسې کار وکړم اول به دلته زه دغه CSS د بوتستراب کوم فایل چې دی دا به زه لینک کړم ګورې دلته زه لیکم فرض که یو پیراګراف لیکم ګورې ما لیکل یو پیراګراف لیکل مې وکړ یا پیراګراف نه لږ کم لیکل کوم زه فرض که 10 زه دلته 5 لیکم دا لیکل ما وکړل پیج کنټرول S کوم او دې باندې زه رایټ کلیک کوم دې نه زه کاپي پات اخلم. هر بروزر چې تاسو یوز کوئ هغه بروزر به تاسو خلاص کوئ او دغه پارت به تاسو کاپي واخلئ دلته به پیسټ کړئ یا رایټ کلیک وکړئ اوپن وذ لایف سرور یې کوئ نو دا وګورئ زموږ سره دا لیکل راغلل. که چیرې تاسو غواړئ چې په کنټینر کې واخلئ نو تاسو کولی شئ چې یو کنټینر کلاس دلته زه به یو کلاس جوړ کړم فرض که کنټینر په نوم باندې مې یو کلاس جوړ کړو دننه په دې کلاس کې مې واچول پیج مې کنټرول S کړو دا به زه ریفریش کړم نو ښه صحیح شو دا پیج ما لږ زوم کړی دی
ډیر مې زوم کړی ډیفالت زموږ سره د شو کیږي خو صحیح ده اوس دغه لیکل ګور دا ما پیراګراف اخسته زه غواړم دا یو هیډینګ جوړ کړم ګوري لاندې بل یو پیراګراف لیکل کوم پرس کې دا زموږ سره یو عنوان دی دلته مې لیکلو کړل پرس کې 50 ورډز مې دلته واچول زه داسې کار کوم ویو ته راځم او دا ورډ ریپ کوم هغې نه بعد دا لیکل هم زه پاکوم پرس کې دا لیکل چې ما وکړل دا لیکل مې د څه په اړه وکړل فار ایگزامپل دا لیکل ما د بوسټرپ په اړه وکړل دلته به زه ورته ولیکم چې دا ما د بوسټرپ په اړه لیکل وکړل فرض کړه بوسټرپ 5.3 څه شی دی دا څه ته ویل کېږي دغې په اړه ما دلته لیکل وکړل بوسټرپ صحیح ده پیج مې کنټرول اس کو او راځم دلته دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم ګورئ دا زموږ سره یو هیډینګ دی نو زه اوس غواړم چې دا اوس وګورئ هیډینګز او پیراګراف دواړه زموږ سره یو شی ښکاري نو زه غواړم له دې نه هیډینګز جوړ کړم هیډینګز باید داسې وي چې لږ باید بولډز وي سایز یې باید له دغه پیراګراف نه باید سایز لږ زیات وي ښه څنګه دا کار کیږي نو د دې لپاره به تاسو څه کار وکړئ دلته اوس دا ما په پی کې اخیستی دا اوس ضروري چې دا تاسو په هیډینګز کې واخلئ د دې لپاره تاسو که پی اخلئ که هر ټګ وي دلته تاسو H1 واچوئ H1 څه شی دی H1 زموږ سره هیډینګ 1 دی کوم هیډینګز چې تاسو په HTML کې ویلو همغه هیډینګز دي H1 ولیکه راشه پیج کنټرول اس کا دا ریفریش کې څنګه چې ریفریش کې دا وګورئ دې نه هیډینګ جوړ شو سټایل هم برابر شو دا اوس یو هیډینګ دی نو اوس کله چې دا مطلب که چیرې تاسو پرنټ هم کوي یا پرس که تاسو ویب سایټس دی یو کس چې دا ګوري نو ډایرکټ اول سترګې په دې باندې لګي ځکه دا زموږ سره داسې دی چې لږ بولډ دی لږ سایز د نور نه غټ دی نو هیډینګ باید همداسې باید وځي هیډینګز او پیراګراف باید فرق ولري نو زه داسې کار کوم د همدې نه زه یو کاپي اخلم او دا مې داسې کار وکړ لاندې مې دلته پیسټ کړ نو که دلته تاسو هیډینګز لیکئ ګورئ زه به داسې پیراګراف که تاسو یعنې که چیرې تاسو دلته H1 اچوئ هم لیکلی شئ زه راغلم دلته مې H1 ولیکه ګورئ تاسو H1 هم لیکلی شئ پیج کنټرول اس کوئ دا مې ریفریش کړ ګورئ دواړه زموږ سره سیم دي مشکل نشته تاسو داسې هم کوی شئ خو زما هدف دا دی که چیرې تاسو H1 نه لیکئ هم ډایرکټ تاسو دلته کلاس هم لیکئ شئ فرض کړه ما ولیکئ H1 کلاس مې ولیکه دا اوس دواړه یو شی دي که وی لیکئ که H1 کلاس مطلب ولیکئ که ونه لیکئ پیج څومره هم که ریفریش کړئ بدلون نه راځي خو که فرض کړه تاسو دلته H1 لیکلی دی او تاسو غواړئ چې دا 2 کوي نو بیا راشئ دې کې 2 ورته ولیکئ کلاس 2 چې تاسو ورته مطلب H2 چې د یوز کړو نو دې مطلب دا اوس هیډینګ 2 شو دا اوس H1 نه دی که ته ریفریش کړئ دا وګورئ دا تاسو سره چینج نو په دغه طریقې سره زه به داسې کار وکړم فرض کړه دا مې دې ځای نه ختم کړ او دې باندې مې ډبل کلیک وکړو دې نه مې کاپي واخیست دلته مې دا پیسټ کړ دا زموږ سره 2 دی هیډینګ دا زموږ سره هیډینګ 2 شو او دا زموږ سره 3 دی او دا یو زموږ سره 4 شو دا زموږ سره 5 دې کې به زه یو بل هیډینګ هم واچوم زموږ سره په HTML کې څو هیډینګ ول شپږ هیډینګونه ول نو په دلته په هغه کې چې دی په بوسټرپ کې مونږ شپږ هیډینګز لرو څنګه چې ریفریش کوم دا وګورئ شپږ هیډینګونه دي که یو کس داسې کار کوي و ماتم اخلي هغه به کار کوي که نه سیسس کې مونږ سره کار کوو نه کوو کار نو په بوسټرپ کې هم سیم خبره ده دا به داسې ښکاري لایک پیراګراف لایک یو پیراګراف به ښکاري دا وګورئ یو پیراګراف په شانتې نارمل یو ټیکسټ به مونږ سره ښکاري نو دا زموږ سره دې نه معلومیږي چې دا زموږ سره کوم هیډینګ نه دی داسې وګڼئ چې هیډینګز چې دی دا شپږ ګروونه دي نو دا هیډینګ 1 چې دی مشر دی مونږ دلته په ایج کې خبرې کوو صحیح ده یعنی ایج مطلب دا د دې په هغه سایز کې ګوره سایز یې وګوره نو مشر دی حتما د عمر له دې نه زیات دی بیا د ده کش همداسې ورو مطلب هغه عمرونه داسې خو دې او ته تاسو وګورئ یا که فرض که دلته تاسو 8 لیکئ دلته تاسو 8 ولیکئ نو دا او 7 دواړه یو شي د دې نه بعد څومره هیډینګز چې تاسو اخلئ که تاسو مطلب دا اوس وګورئ دا زموږ سره کوم هیډینګ نه دی صحیح ده ځکه دا زموږ سره بولډ هم نشو هیډینګز بای ډیفالټ چې وي بای ډیفالټ زموږ سره بولډ وي تاسو دې ته وګورئ او دې ته وګورئ دا زموږ سره بولډ نه دی نو دې نه معلومیږي چې دا زموږ سره کوم هیډینګ نه دی نو زه به دا دې ځای نه دا ریموو کړم ختم مې کړل نو دغه زموږ سره هیډینګز دي نو هیډینګز چې دي نو دا ضروری نه دی چې تاسو په مطلب هیډینګونه واخلئ صرف کلاسز چې تاسو یوز کوئ که تاسو سره هر الیمنټ وي فرض کړئ تاسو سره ډیب هم وي فرض کړئ تاسو دلته یو ډیب اخیستی او په دې کې داسې لیکل داسې کړي دي ګوره که زه پیج کنټرول اس کړم دا څنګه زه ریفریش کړم دا زما سره یو ډیب دی خو که دې ته زه کلاس استفاده کړم H1 پیج مې کنټرول اس څنګه چې ریفریش کړم دې نه موږ سره هیډینګ جوړ شو بوسټرپ ټول کلاسونه دي ځکه بوسټرپ تیار کوډونه شوي دي مخکې نه کوډونه دوی کړي دي
صرف مونږ هغه کلاسونه سره بلد دي ځکه دا شیان خو ټول ستاسو دي ته هیډینګز نه پیژنې هیډینګز څه دي دا H1H2 دا ټول خو تاسو پیژنې ځکه مونږ ویلي دي دلته صرف زه تاسو ته یو داسې وګڼه چې زه تاسو ته یو رهنمایي کوم بس نو دا ټول خو تاسو زده دي ها نو دا زمونږ سره هیډینګز ورپسې زمونږ سره ډسپلی ده ډسپلی څه شی دی دا څه دپاره استفاده کیږي دا هم د هیډینګز دپاره استفاده کیږي ګوره دلته وایي it is used to create better heading ګورې دا همغه خبره ده که دلته زه راشم فرض کا دې ځای کې زه لیکم ډسپلی ګورې ډسپلی هم بیا چې ده دا هم بیا زمونږ سره څو دانې دي ډسپلی چې ده دلته زه لیکم ډسپلی بیا ډسپلی هم زمونږ سره شپږ دانې دي لکه د کلاس په شان دی سوري د هیډینګز په شان دی ګوري دا بیا زمونږ سره داسې شو کېږي دا اوس وګورئ دا د هغې نه لږ بولډ دی خو سټایل چینج دی ګوره که دلته زه داسې کار وکړم دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم دې نه به زه یو کاپي والم دلته به زه پیسټ کړم او دلته به زه داسې دلته به H1 هم راوړم چې تر څو تاسو ته فرق وشي دا ګورئ H1 یو زمونږ سره هیډینګز دي یو زمونږ سره دا ډسپلی ده دا فرق کوي ګورئ ډسپلی او هیډینګز کې فرق دی ډسپلی ګوره سایز چې دی لکه دا اوس ګورئ دا لږ غټ هم راغلی دی او بل د دې سټایل ته تاسو ګورئ هغه ډېر بولډ دی هیډینګز چې دي هیډینګز هم دواړه استفاده کیږي داسې نه ده چې نه یوز کیږي دواړه استفاده کیږي یوز کیږي خو ډسپلی زما په نظر چې لږ داسې زیات استفاده کیږي نو هیډینګز په خپل استفاده کیږي بالکل خدای ما لږ زوم کړی دی ښه ډیفالټ پیج سل وي ګوره دا داسې ښکاري نور استفاده کیږي هیډینګز ډسپلی هر یو استفاده کیږي په خپل ځای باندې نو همدغه شانتې ډسپلی چې د باندې زه ډبل کلیک کوم یا دې نه مې کاپي واخیسته او دې ځای کې مې دلته لاندې پیسټ کړل بله خبره دا چې دا ډسپلی چې ده که نه دا زمونږ سره اوکې ډسپلی چې ده دا هم زمونږ سره شپږ دانې دي هیډینګز هم زمونږ سره شپږ ول دا هم زمونږ سره شپږ دي د دې نه مخکې کوم ورژن چې و 4 بوسټر 4 چې و په هغې کې آی تھنک څلور دانې ول ښه آی تھنک څلور ول یا څلور ورکسې په دې کې چې دی زمونږ سره شپږ دانې دي دا ګورئ د ټولو نه غټی چې دی ډسپلی 1 د ټولو نه وړوکی چې دی هغه ډسپلی شپږ دی نو دغه ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ډسپلی او ډسپلی او هیډینګز چې دي دواړه فرق کوي بیا هم درته وایم دا اوس وګورئ چې دا بره تاسو وګورئ دا زمونږ سره هیډینګز دي دا بره زمونږ سره هیډینګونه دي دا هیډینګز دي او دا ډسپلی ده نو د دې هیډینګونه نه چې دی دا ډسپلی لږ داسې ښه ښکاري که چیرې تاسو داسې کار کوئ چې بورډ کوئ نو تاسو بورډ هم کوئ چې څنګه بورډ کېږي لاندې موږ وایو راځي چې څنګه تاسو یو څه بورډ کوئ نو دا زه کمنټ کوم او دا مې هم اوس دپاره کمنټ کړ ها دا زمونږ سره ډسپلی نو ډسپلی چې ده په دا مې تاسو ته ویلي چې دا هم مطلب دلته وایي چې ډسپلی هیډینګ آر یوز ټو سټینډ آوټ اف مور دین نارمل هیډینګ اوکې دا په دې باندې موږ خبرې وکړلې د دې هغه سایز چې دی مطلب بورډ هم زموږ سره راځي له ډسپلی مطلب ډسپلی یو نه واخله تر شپږو پورې دغه زموږ سره چې وي مطلب ډسپلی یو دوه درې څلور تر شپږو پورې موږ سره دلته کې یعنې شپږ کلاسونه زموږ سره په دې کې موجود وي او په دغه طریقې سره تاسو کوډ لیکلی شئ د دې چې دا اوس مې تاسو ته وښودو راځو ورپسې زموږ سره لیډ دی دا لیډ هم زموږ سره یو کلاس دی د دې کار څه شی دی it is used to make a paragraph stand out ګورئ دا هم د پاراګراف په شانتې یوز کېږي خو دا لږ بیټر ښکاري څه مطلب ګورئ که دلته زه راشم فرض کا دا زموږ سره یو پاراګراف دی او همدغه پاراګراف نه زه یو کاپي اخلم دا پاراګراف زموږ سره یو ډېر غټ پاراګراف دی خو زه خیر همدا پاراګراف مې بیا دلته پیسټ کړو زه پیج کنټرول اس کړم دلته به یو ځل زه دا پیج ریفریش کړم چې دواړه پاراګراف زما سره شو شي دا وګورئ زما سره دا دوه پاراګرافونه دي دې پاراګراف ته وګوره او دې لاندې پاراګراف ته وګوره که زه راشم دې ځای کې او دلته زه ورته یو کلاس استفاده کړم او کلاس دلته زه لیکم چې لیډ پیج مې کنټرول اس کړ دا زموږ سره لږ داسې مطلب داسې لږ زبردست ښکاري دا وګورئ دغه پاراګراف دا بره دی بره پاراګراف ته وګوره او دې پاراګراف ته وګوره بره پاراګراف چې دی لږ داسې بولډ هم دی لږ او دا لاندې زموږ سره داسې تاسو لیډ کلاس استفاده کړئ نو دا تاسو خوښه مطلب تاسو کوم سټایل خوښوئ که دا لاندې سټایل تاسو خوښېږي لیډو سره یوز کړئ او که دا بر سټایل تاسو خوښېږي بیا هېڅ کوم کلاس مه استفاده کوئ هغه ډیفالټ هم زموږ سره همغه شانتې شو کېږي ښودلی کېږي نو دغه زموږ سره لیډ کلاس دی ورپسې زموږ سره مارک دی چې مارک موږ تاسو په هماغه کوم څه هغه کې مو چې ویلی دی په ورډ سوري په HTML کې همغه خبره ده که دلته فرض کړه زه یو پاراګراف لیکل وکړم ضروري چې تاسو هر پاراګراف لیکل کوئ هر څه چې تاسو لیکئ فرض کړئ 10 ورډز مې واچول پیج مې کنټرول اس کړ دا زه اوس هایلایټ کوم هایلایټ
کوي تاسو دا غي لپاره موږ دلته کلاس استفاده کوو مارک دلته ځلې کومه مارک کلاس چې تاسو یوز کړئ دا تاسو سره هایلایټ کیږي دا ګوري دا تاسو سره هایلایټ په دغه طریقې سره تاسو کولای شئ اوس هایلایټ کړئ تاسو ګورئ تر دې سره پورې دا ټول زموږ سره هایلایټ شو کچېرې فرض که تاسو دی هیډینګز دی فرض که دا دوه پیراګراف لیکل ما کړي دي دا لیکل ما د څه په اړه کړي دي دا لیکل ما کړي دي د څه په اړه فرض که دا مې د بوتسټراپ په اړه لیکل کړي ګوري دا کلاس مې دې ځای نه داسې کاپي واخیست کنټرول سی او لاندې راغلم دې ځای کې مې دلته پیسټ کړی پیج مې کنټرول اس کو که دلته زه دا ریفریش کړم دا زموږ سره داسې ښکاري زموږ سره یو هیډینګ دی که چېرې تاسو غواړئ چې ایز ډسپلی شو کوي نو دلته تاسو ډسپلی هم کولی شئ دې ځای کې ورته ولیکئ ډسپلی او دلته ورته ولیکئ ډسپلی سپیلنګ ډسپلی پیج کنټرول اس کا دا اوس وګورئ تاسو سره ډسپلی او که چېرې تاسو غواړئ چې دا هم مطلب لیډ ورته وایي لیډ هم تاسو ورته ویلی شئ لیډ هم ورته ولیکو لیډ نه لیکم فرض که مارک مې ورته ولیکو یعنې څو کلاسونه هم یو ځای استفاده کولی شي مارک کلاس مې ورسره یوز کو دا وګورئ یو څو کلاسونه هم تاسو یو ځای کولی شئ چې استفاده یې کوي ډسپلی او د هیډینګز چې دي دواړه یو شی دي دونه فرق نه کوي تاسو کولی شئ دواړه استفاده مطلب دا هغه پورې ډیپینډ کوي مطلب ډیولپر پورې چې مطلب کوم یو استفاده کوي صحیح ده لکه دا اوس وګورئ دا زموږ سره لږ غټ دی خو هیډینګ زموږ سره لږ واړه راځي صحیح ده نور دا تاسو پورې ډیپینډ کوي چې مثلا تاسو څنګه تاسو غواړئ چې تاسو ویب سایټ کې د څنګه شو شي څنګه دی وښودلی شي نور تاسو دا هر یو استفاده کولی شئ مطلب ډسپلی هم استفاده کولی شئ هیډینګ هم تاسو کولی شئ چې یوز کړئ سمال کلاس چې دی دا د یو ټیکس تاسو سره د سمال کولو لپاره یوز کیږي سمال کلاس تاسو په خپله د سره وګورئ چې سمال ولیکئ سمال کلاس چې ولیکئ هغه لیکل زموږ سره لږ څه کیږي لږ وړېږي سب هیډینګ کیږي سب هیډینګ مطلب دا دی فرض کا تاسو سره د بوتسټراپ په اړه فرض کا په بوتسټراپ کې تاسو دننه لکه مثلا دا زموږ سره دا لیکل مې وکړل د چې په اړه فرض کا د بوتسټراپ په اړه مې لیکل وکړل زه په بوتسټراپ کې اوس دننه دلته زه راځم د یو موضوع په اړه لیکل کړم لکه زه اوس وایم چې دا ډسپلی لکه څنګه چې مثلا موږ وویلې چې ډسپلی او هیډینګ هم وویلې که دلته به زه ولیکم ډسپلی اینډ هیډینګز دلته به زه ورته ولیکم هیډینګ صحیح ده اوس ډسپلی هیډینګ مې ولیکل نو که زه پیج کنټرولایز کړم او دلته زه راشم څنګه چې ریفریش کړم دا زموږ سره ګورې دا هیډینګز دي دا مې ولیکل دې ځای کې زه داسې کار کوم دلته زه لیکم کلاس استفاده کوم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې سمال ګورې پیج مې کنټرولایز کړ دا ریفریش کوم دا زموږ سره اوس لږ وړوکی کېږي بیا د دې دپاره به دلته زه به ورته ډسپلی هم استفاده کوم او ډسپلی 1 به ولیکم پیج به دا مې شی واخیستی پیج کنټرولایز کړه او راشه دا ریفریش کړه څنګه چې ریفریش کړي دا وګورئ زموږ سره دا هم ډسپلی شو دا هم ډسپلی شوه اما دا هغې نه لږ داسې وړوکی شو یا به دا زه ټوکم او دې ځای کې به زه مارک هم ورسره یوز کړم پیج مې کنټرولایز کړه دا مې ریفریش کړه دا اوس وګورئ د دغې دې نه دا زموږ سره لږ شی راغی لږ زموږ سره وړوکی راځي دا تاسو سره هغه وخت فرق معلومیږي چې کله د دې هغه ټیکس چې دی هغه سیم وي مطلب دواړه یو شانتې لیکل وي چې تاسو ته پته ولګي چې او دا زموږ سره وړوکی شو کېږي او که نه شو کېږي څنګه چې ریفریش کړم دا اوس وګورئ دا لیکل د دواړو کې ګورئ وټ از بوتسټراپ 3 مطلب 5.3 دا لیکل ګورئ دیزي پورې دا دیزي پورې لږ راغلی ها بل زموږ سره ټایټل دی ټایټل چې دی دا د ایبریویشن د مخفف دپاره استفاده کېږي فرض کا په دې ویب سایټ کې ما ډېرو ځایونو کې څه استفاده کړ په ډېرو ځایونو کې ما دلته استفاده کړ فرض کا د بوتسټراپ شارټکټ زه استفاده کوم بوتسټراپ لپاره شارټکټ شی کېدو بی ټي پی مې کېښود بی ټي پی او شارټکټ ما یوز کړ لکه فرض کا زه یا فرض که زه وایم ګور داسې یو دغه جوړ بلکل ایچ ټي ایم ایل لکه دا پیراګراف لیکل دي دا بره که نه زه هم دې ته څنګه چې څوک موس راوړي دي پیراګراف ته دلته دې ولیکلی شي چې مطلب دا ټول یا فرض که هغه سم صحیح دی خو زه هم دغه پیراګراف چې دی یو بل پیراګراف به زه جوړ یا هم دغه پیراګراف دې څه نه لرې کوم زه هم کله چې دلته دې بوتسټراپ ته څوک موس ورکړي د وټ از بوتسټراپ 3 دغه لاندې دا پیراګراف چې دی دا دې ورته شو شي ګورئ او دلته ټایټل په نوم باندې ټک دی لکه فرض کا داسې کار کوم چې دا لیکل چې دي یا دې نه مې یو کاپي واخیسته زه دا نه کټ کوم زه دلته راځم دې کې لیکم ټایټل دلته مې ټایټل ولیکو دا مې دلته پیسټ کړ پیج مې کنټرول ایس کړ راځم دلته دا ریفریش کوم ګورئ
لاندې ګورئ تاسو سره لیکل کېږي. کار ځای کې تاسو ماوس کې دی ګورئ بیرون یو کلیک وکړئ هلته ماوس دلته ماوس پریسه دلته هر چېرته چې تاسو ماوس وړئ هلته به تاسو ته دا څه کېږي مطلب دا لیکل هغه ایبریویشن ده. خو هلته بوسټرپ کې هغه کې چې ایچ ټي ایم ایل کې لږ داسې بد ښکاره کوي ځکه ډاټ 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 به لاندې تر راغلی دلته ډاټ ډاټ نه راځي په چې کله ماوس ورکې هغه به موږ سره لیکل به زموږ سره چې شي پیدا شي. بلیکوای ټک خو همغه خبره ده خو بیا یو بلیکوای ټک کې زموږ سره یو بل سم دی بلیکوایټ پوټر it is the footer details مطلب په دې کې زموږ سره د یو پوټر یو سورس ګورئ دلته که زه کار وکړم پریکټیکل بیا به تاسو پوه شئ که دلته زه داسې کار وکړم لاندې دلته زه راشم او دې ځای کې زه بلیکوای ټک یوز کړم فرض کا بلیکوای ټک څه لپاره یوز کېږي بلیکوای ټک موږ تاسو ویلي که نه که تاسو یاد شي ما تاسو ویلي کله چې تاسو دننه په دې هغه کې واخلم په دې باډي کې واخلم چې زموږ سره په همدې باډي کې هغه کې دننه راشي ښه ما تاسو ویلي ګورئ بلیکوای ټک د دې دپاره یوز کېږي چې تاسو فرض کې یو لیکل له بل ویب سایټ نه راخست یو ټیکس تاسو بل ویب سایټ نه کاپي کړی وي نو دلته بیا دا بل چاته نه ښکاري صرف ماته معلومات کېږي او بروزر کوم بروزر کې چې تاسو خلاص کړئ زه اوس دې ځای کې لږ دې ځای کې زه لاندې لیکل کوم لکه دا لیکل زه یم چې ما د کوم ځای نه راخستی زه یم چې لاندې دې شو شي لاندې دې وښودلی شي مخکې خو بلیکوای ټک موږ د همدې دپاره استفاده کوو که نه په سی ایس ایس کې یا په ایچ ټي ایم ایل کې چې موږ تاسو بلیکوای ټک یوز کوو هلته موږ د دې لپاره استفاده کوو چې دا پیراګراف لیکل چې ما کړي یا فرض کړه دا د بوسټرپ دا تعریف ما ولیکه دا 3 لاینه دا مې له کوم سایډ نه راوخستل له کوم ځای نه مې راوخستل ما به هلته کې څه کار کوو هلته به موږ سیټي په نوم باندې موږ سره به یو اټریبیوټ په هغې کې به موږ ورته هغه سورس ایډ کوو زه اوس غواړم هغه لیکل زه دې ځای کې لاندې ولیکم چې دا موږ د کوم ځای نه راخستی نو د دې دپاره لاندې راځم دې ځای کې زه لیکم چې لکه فرض کا دې ځای کې چې کله چېرې تاسو لکه دلته زه لیکم چې یو کلاس دلته به زه یو پی واخلم او پی کې به دلته زه واچوم چې لورم نه لیکم فرض کا دا ما یو ویب سایټ نه راخستی www.uwh فرق نه کوي هر څنګه چې تاسو لیکئ پیج مې کنټرول کو ګورئ دا زموږ سره اوس څنګه ښکاري دلته تاسو ګورئ دا زموږ سره هم داسې ښکاري که بلیکوای ټک ګورئ دا تاسو ما دلته یو ټک واخیست دا ضروري چې تاسو دلته کې دا تاسو په یو پی کې ماخستی شئ بیا دې ځای کې تاسو کولی شئ چې داسې کلاس ورته استفاده کړئ او کلاس زموږ سره بلیکوای استفاده کوي ضروري هم نه دی چې دلته تاسو دا پی دلته تاسو پی ولیکئ شئ دلته پی ولیکئ دا ټول لرې کړئ دې په ځای باندې پی ولیکو دلته باید ما اول نه دلته پی صحیح ده پیج کنټرولرز کې ګورئ چینجز به زموږ سره نه راځي ځکه بلیکوای ټک چې دی بلیکوای ټک د همدې دپاره استفاده کوي ګوره تاسو سره یو پی مطلب پیراګراف د ګوره دا پیراګراف دې پیراګراف د ګوره فرق کوي صحیح ده اوس دلته زه راځم او دې ځای کې زه راځم او دې ځای کې څه کار کوم دې ځای کې زه یو کلاس استفاده کوم او کلاس دلته زه لیکم چې بلیکوایټ پوټر ګورئ ته مې ولیکه بلیکوایټ پیج مې کنټرولایز کړ دلته اوس دا زموږ سره پوټر باندې لږ مخکې ځي دا ګوره داسې دا یو موږ سره دې ځای کې تاسو ولیکل چې مثلا دا لیکل تاسو له کوم ځای نه راخستی یا فرض کړه تاسو څنګه تاسو ګورئ موږ سره دا نوټ ولیکلی شو چې دا لیکل ما له دې ځای نه کاپي کړي دي د دې دپاره استفاده کېږي نور دلته ما سلایډ کې معلومات لیکلي ګوره آیډنټیفاینګ د سورس آف د لکه دا بلیکوایټس موږ ویلي چې د بل ځای نه تاسو سورس راخستی دې دپاره او دې ځای کې تاسو ورته هغه پوټر کې یوز کوئ مطلب لیکئ ورته چې دا لیکل ما له دې سایټ نه یا دې ځای نه راخستی بل زموږ سره ټیکس میوت ګوره تاسو دپاره استفاده کېږي دلته وایي چې it is used for text color text mute ګوره دا هم زموږ سره داسې دی که نه چې دا کلاس چې دی زه به دلته پریکټیکل کار کوم چې تاسو پوه شئ لکه فرض کا فار ایگزامپل دا د بوسټرپ چې لیکل شوی دی وټ از بوسټرپ د دې نه لاندې دا پیراګراف چې دی دې ته به زه دا کلاس استفاده کوم دلته زه لیکم چې کلاس دا زموږ سره لږ داسې خیره باندې ښکاري ګوره ښه اوکې پیج مې کنټرولایز کړ راځم دلته زه دا ریفریش کوم ګورئ څنګه چې ریفریش کړم لږ داسې خیره غوندې شو ښه له دې نور نه دا اوس وګورئ دا هم زموږ سره پیراګراف دی دا هم پیراګراف دی ګورئ لږ داسې موږ سره داسې یو کلر غوندې واخیست لږ داسې خیره غوندې راغی دغه د دغه کلاس کار دی که چېرې دا تاسو یوز کول نو دا تاسو کولی شئ چې یوز کړئ ټیکس سنټر څه شی دی دا د څه دپاره یوز کېږي د کار دا دی چې تاسو یو ټیکس سنټر ته وړي ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هغه لیاوټ کار کوو که نه هغه لیاوټ موږ سره نیم پاتې شو په هغې کې زما دا هغه مې ځکه هملته نیمه پرېښودو
چې تاسو فرض کوئ هلته غوښتل چې یو څه سنټر ته ویسئ یو لیکل، نو تاسو څنګه سنټر ته وړئ؟ بیا دې لپاره مونږ دغه ټیکس سنټر چې دی دا مونږ استفاده کوو چې تاسو یو ټیکس غواړئ چې سنټر ته ویسئ. لکه فرض کا زه غواړم چې وډیز بوتسټرپ سنټر ته راوړم، دا سنټر ته څنګه راوړم؟ نو چې دا چې تاسو سنټر ته راوړئ نو دلته خو مونږ هغه استفاده کوو، مطلب څه استفاده کوم؟ بوتسټرپ استفاده کوم. نو د بوتسټرپ لپاره دلته زه راځم، دلته ما سره تیار کلاس شته، د کلاس کې به زه ورته ورته ولیکم ټیکس هایپن سنټنس، پیج کنټرول اس کا د منفي چې دی ته هایپن ویل کېږي، منفي تاسو ورته ویل شي دا وګورئ تاسو سره سنټر. نو په دغه طریقې سره که تاسو اوس سنټر ته راوړئ شي. ټیکس اینډ څه کار کوي؟ ټیکس اینډ کار دا دی چې تاسو ته یو لیکل اینډ ته وړي. اینډ څه مطلب؟ یس ښي طرف ته وړي. که دلته فرض کړه دلته زه دا لیکل وکړم، لکه مثلا دلته زه لیکم چې ورډ فرض کړه دا لیکل صحیح ده چې دا څه شی دی. دلته زه راشم ګورئ دا لیکل دی زموږ سره، زه دا لیکل غواړم چې د رایټ طرف ته یوسم. اول که دې ته تاسو کوم سټایلز چې ورکوئ کولی شئ. فرض کړه دې ته مې ولیکل چې مارک چې موږ سره دا لږ منظم ښکاره شي. زه اوس دا لیکل غواړم چې دې سر ته ویسم. دې سر ته څنګه وړئ؟ دې لپاره دلته ورته ولیکئ چې ټیکس اینډ په فور کې چې دی هلته به ګوره یو زموږ سره لکه څنګه چې موږ سیسس کې کوډ کوو همغه شان دی په فور بوتسټرپ فور کې یوز کېده. موږ سیسس کې ورته څه لیکئ؟ لیفټ به مو ورته لیکه، لیفټ به مو چې ولیکه لیفټ ته به ته، رایټ به مو چې ولیکه رایټ ته به ته. لکه فرض که همدغه لیکل دي ګورئ، فرض که همدې نه ما یو کاپي واخیسته کنټرول سی لاندې مې دلته پیسټ کړل. ګورئ دا لیکل زما سره اوس دا هم لیفټ کې پروت دی. دا زه غواړم چې دې سر ته ویسم، خو ډیفالټ هم زموږ سره لیفټ وي، نو هغې دپاره مونږ څه لیکو؟ سټارټ اس ټي اے آر ټي سټارټ. پیج مې کنټرول اس کې پیج څنګه چې ریفریش کوم دا وګورئ زموږ سره سټارټ ته راغی. نو ډیفالټ هم زموږ سره سټارټ وي، بلکې تاسو سټارټ هم ورته ولیکئ دا تاسو سره سټارټ ته راځي. ټیکس اپر لوور او کیپټلایز دا ستاسو هوم ورک شو. اسانه دي، دونه سخت نه دي، صحیح ده. ټیکس اپر کیس مطلب ټیکس اپر که تاسو اپر کیس کې غواړئ دا یو به زه کار کوم، دا دوه ستاسو هوم ورک شو. اپر کیس چې تاسو ولیکئ تاسو سره اپر کیس کې راځي، لوور کیس کې راځي، او په کیپټلایز خو تاسو پوهیږئ ایچ ورډز کیپټلایز کیږي. لکه فرض که دا پیراګراف دی، دلته که زه ورته ولیکم چې فرض کا لکه دلته اوس زموږ سره چې دي، لکه دلته دا لیکل چې راځم، لکه دا لیکل زموږ سره اوس په کوم پیراګراف کې ولاړ یم، اول پیراګراف پیدا کړم، دا پیراګراف دی، صحیح ده. دا پیراګراف زه غواړم چې ټول په غټو کې شو شي، ټول وړو کې شو شي. دې کې ګورئ بعضې حروف زموږ سره په وړو کې دي، بعضې په غټو کې دي. نو که دلته زه ورته ولیکم چې ټیکس اپر کیس، صحیح ده، پیج مې کنټرول اس کړ، څنګه چې زه دا ریفریش کړم ګورئ ټول موږ ته په اپر کیس کې راکړه، ټول موږ ته غټو کې راکړه. که ته غواړې چې ټول تاسو ته په وړو کې شو، ګوره دا ال زموږ سره په غټو کې دی، دا نور ټول وړو کې دي. نو تاسو کولی شئ لوور کیس اپر کیس په همدغه طریقې سره تاسو یوز کړئ، نو تاسو کار وکړئ. که پرې پوه نه شئ خیر بېرته زه کار کوم، مشکل خو به نه وي. ښه، لیس ان لاین دا څه کار کوي؟ دا د څه دپاره یوز کېږي؟ یو زموږ سره لیس ان لاین دی او بل زموږ سره هلته نه دی ویلی. ښه ګورئ، ښه که فرض که تاسو یو لیست جوړ کړئ، لکه فرض که دلته زه راځم دا پیج سکرول کوم، لاندې زه راځم دې ځای کې زه یو لیست جوړوم. فرض که یو لیست جوړوم او ایل، یو لیست مې جوړ کړو، دلته لیکم ایل آی، څو دانې لیست هغه پکار دي؟ زه صحیح دی. دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې آیټم 1 مې دې کې ولیکه، او دې ټولې کې باید زه ورته ولیکم چې وخت راشي آیټم 1، دې ځای کې به زه ولیکم آیټم 2، او دې کې به زه ولیکم آیټم 3، او دې کې به زه دلته ولیکم آیټم 4. پیج مې کنټرول اس کړ، راځم دا ریفریش کوم، څنګه چې ریفریش کوم پیج به سکرول کوم، دا ګورئ دا زموږ سره یو لیست دی. زه اوس دې کې زه نه غواړم چې مثلا دغه یو دوه درې راشي پکې، یا نور کوم سټایلز تاسو ورکول غواړئ. لکه فرض که دلته زه ورته دې ځای کې تاسو سټایل ورکوئ، یا دا تاسو په یو لاین کې شو کول غواړئ. لکه فرض که دلته زه ورته لیکم چې کلاس، او دلته زه ورته لیکم چې لیست ان لاین، دا زموږ سره یو لاین کې نه راځي. ګوره که دلته زه راشم څنګه چې پیج ریفریش کړم، زموږ سره صرف هغه چې بل بولیټس چې دي، که هغه هر څه وي، که مطلب هغه نمبرز وي، که بولیټس وي، هغه تاسو سره څه کېږي پاکېږي. که تاسو په یو لاین کې غواړئ چې مثلا ټول په یو لاین کې راشي، لکه څنګه چې تاسو اکثر په دې نه زه لینک جوړ کړم، فرض کړئ دې نه به زه لینک جوړ کړم چې تاسو ته دا موضوع کلیر شي. ښه، اکثر بعضې ټایم کې چې کله تاسو نوی بار جوړوئ،
نو بیا تاسو دا په یو لاین کې شو کول غواړئ. لکه دلته فرض کړئ که زه ولیکم چې هوم، یا زه به داسې کار وکړم دلته به راشم ډبل کلیک وکړم. ښه څو دانې لیست کې څو دانې 4 دانې ول 4 دي. صحیح ده. ښه دلته 1 2 3 4 دانې نه کاپي واخسته کنټرول سی دلته راځم. دې په ځای زه بل څه لیکم. صحیح ده. دا مې ختم کړه. دلته زه لیکم انکر ټاک. دلته لیکم انکر ټاک او انکر ټاک کې دننه هغه لیکل چې ما غزنه پیسټ کاپي کړل دلته مې پیسټ. ګور څنګه چې ریفرش کما دا زموږ سره زه غواړم چې دا موږ سره دی یو نیمه بار په شانتي راشي. چې کله دا ته یو نیمه بار په شانتي غواړي بیا دې ځکه زه راځم دلته یو کلاس جوړوم. ګوري دلته زه کلاس جوړوم. زه سی اس اس کوډ نه لیکم، صرف کلاسونه استفاده کوم ځکه بوتستراپ کې ټول هم کلاسونه دي. دلته ولیکئ لیست او دلته لیکم انلاین او دلته لیکم چې آیټم. پیج کنټرول اس کوي. څنګه چې تاسو ریفرش کوي دا ګوري تاسو سره په یو لاین کې راغلل. یو لاین کې راغلل کنه دې ته انلاین تاسو سره راغلل. دا چې څنګه تینا دا ریموو کو دا انډرلاین ته څنګه ریموو کیږي. سنټر تک تاسو غواړئ چې سنټر ته راوړئ. فرض کړئ دینه بز دا بز کنټرول ایکس کما دا بز پر سر ته راوړم. دا مې بر سر کې ولیکل. پیج می کنټرول اس کو دا مې ریفرش کړ. ورې زموږ سر په بر سر کې دي. که تاسو غواړئ چې سنټر ته راوړئ سنټر ته چې ولیکم پکې ټیک سنټر کنټرول اس کې شی پات کنټرول اس دا ریفرش. فرق نه کوي کدا تاسو او ال لیکئ یو ال لیکئ. صحیح ده. دا کنه یو ال او ال مطلب دا فرق کوي. مشکل نشته. ګوري سیم مشکل نشته. صحیح ده. دا تاسو را ها راځو ګورو ورپسې زمونږ سره ټیکس ټرانکیټ دا څه د پاره استفاده کیږي. ګوري بعضی وخت کې تاسو سره یو لیکلی کا فرض کا دا پیراګراف لیکل لیکنه کدی ته تاسو ولیکئ دا لیکل کچېری تاسو فرض ک تاسو سره مثلا کدی چې څومره چیز ځایږي دا څومره لیکل موږ سره ځایږي. دا مکمل پیراګراف دا یو لین زموږ سره ښکاری کنه دا دوه لینه هایټ کیږي. اچھا پریکټیکل کا کوم به تاسو کوی دلته راشي. فرض کا د پیراګراف 1 ته یو کلاس ور کوم دلته دلته لیکم چې ټیکس ګور اوس موږ سره دا لیکل دي چې پر شو کیږي کنه دا لیکل په نخښه کړی شی لیکلي. ګور که تاسو دا پیج زوم آوټ کړئ ګور لیکل تاسو سره امغه لیکل دي هیڅ چینجز تاسو سره پدې کې ناراضي هغه لیکل هایټ شول. خو چې تاسو ډیر زوم کوئ ګور لیکل تاسو سره اوس هغه یو لاین نه دومره لیکل تاسو سره شو کیږي. چې تاسو ډیر زوم آوټ کړئ دا ګوري هغه لیکل تاسو سره دا تاسو اوس په کنټینر کې اخیسته کې چې تاسو کنټینر نو باسي به دا لیکل هغه نور هم تاسو سره شو کیږي. یعنی مطلب هغه نور لیکل زموږ سره هایټ شول. دې ځکه ما تاسو سره لیکل ته لیکلي هم دي it is used to shorten the longer text by trunking with in. صحیح ده. دا کار کچېری ضرورت تاسو کوی شي یوز کې ضرورت اوس دا غو ګوري کچېری تاسو انډرلاین غواړئ مطلب تاسو غواړئ چې یو انډرلاین راوړئ نو ټیکس ډیکوریشن انډرلاین کار کم کې پدې پويږي. صحیح ده. او ټیکس ډیکوریشن لاین تھرو څه کار کوي. لاین تھرو موږ په انډرلاین څه کار کوي لاندې خط راوړي. لاین تھرو څه مطلب ډیلیټ کوي کنه لاین تھرو ډیلیټ شو. صحیح ده. خط د دلته ملي کلیم دی ګورئ دا لایک یو کار کوي دا لایک اس اس مطلب سټریک تھرو لاین په کش کیږي. نن دا نن بدري ځکه درته ځکه استفاده کوم سیدی ځکه زه غواړم چې دا نن کم دا انډرلاین چې راغلی لاندې دا انډرلاین زه ریمو کول غواړم. دا څنګه ریمو کیږي څنګه ختمیږي نو دغه د لپاره مونږه ټیکس ډیکوریشن شی استفاده کوو. ټیکس ډیکوریشن نن ځکه د ټیکس ډیکوریشن نن کار دا دی چې دا مونږ سره څه کار کوي مطلب دا راته لری کا ختمه کا لکه دلته فرض که زه راځم ټیکس ډیکوریشن نن چیرته کوم ځای نه ریمو کوي د لیست دی نه ریمو کوم نو دې ځکه زه راځم دلته زه ورته لیکم چې ټیکس ډیکوریشن نن که
دلته ټیکس ډیکوریشن نه نو لیکم تاسو په نظر پاک خلری بشي ټیکس ډیکوریشن سپیلنګ خو بالکل صحیح دی مشکل شی دی پوهیږي ځکه چې موږ غلط ځای کې دا لیکل کړي کار وو کې دا به انتخاب کوي دا کلاس مو غلط ځای یوز کړي دا کلاس باید سوري کې دلته یوز کو کنټرول الټ ډاون یو کی پریس کړئ ته به دا کنټرول وکړم پیج ور کنټرول اس کوم ځکه ځاول مې ویلې چې دلته کار دا ټیکس ډیکوریشن سپیلنګ صحیح دی کنه دا بدل تراشو الته نه حدیث نه پاک کو صحیح ده ځکه دا مونږ دا هغه چې ریموو کوو انډرلاین نه انکر ټګ نه ریموو کوو کنه انکر ټګ سره بدلته یو کلاس واخلي دا بدې ځای اوس پیج کنټرول اس ځکه دا انډرلاین چې لري دا انکر ټګ لري انکر ټګ ته به تاسو دا کلاس ورکوي ځکه پاس که ته انډرلاین ریموو کړې لدی نه سیسس کې به تاسو کار کول سیسس ته یو ویل ته لیکي که الای ته لیکي نه انکر ټګ ته لیکي تور ته ویل شي یو ویل کې چې کوم الای دی پاګه کې انکر ټګ زی دغه نه دا انډرلاین ختم کړ صحیح ده نو دلته به هم دی انډرلاین ته دا کلاس لیکي پرېشه کې دا وګور ختم نو دغه طریقې سره دا کار کی دا وګوري زمونږ سره دا لیکل زمونږ سره لګ مطلب وګورئ انډرلاین کې تاسو کوم اوس زمونږ سره دا کار نه کوي که تاسو دې ته لیکل مطلب ځکه موږ سره موږ ورته نه دی ویلي کفلی کوشش چیرته د لاړ شي ګورئ زمونږ سره نو بار مطلب دا طریقې سره تاسو کولای شئ کلیئر کی جوړ کړئ بل زمونږ سره دبليو پی چې د پونټ ویډ ناستل شو پونټ ویډ بورډ مطلب دا تاسو یو ټیکس بورډ کوي لکه فرض کې تاسو کوم ټیکس بورډ کول غواړئ لکه فرض کې تاسو غواړم چې بورډ شي نو د دې لپاره موږ څه کار کوو د دې لپاره موږ دغه اف دبليو بورډ کلاس مطلب دغه پونټ ویډ بورډ چې دا کلاس څخه یوز کوو استفاده کوو لکه فرض کا دې ځکه چې دا کلاس استفاده کوم د دې لپاره راځم د طریقه ما چې اف دبليو هایفن بی او ال ډي بورډ پیج کنټرول اس کوي ها هایفن بورډ بالکل صحیح دی پیج کنټرول اس کا راشه دلته څنګه چې تاسو دا ریفریش کړئ دا ګور تاسو سره بورډ دا لیکل تاسو سره بورډ په همدغه طریقې سره فرض کړئ دا بورډ کوم یا دا بورډ کوم یا دا بورډ کوم نو تاسو هم دغه کلاس کولای شئ چې استفاده کړئ د دې کلاس په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې ټیکس ورته بورډ کوي وایو مخکې زمونږ سره پاتې شو پرون مونږ هم هغه پروجیکټ چې نیمه کې پریخه ما ویل چې دا زر ته کمپلیټ کوم هغه به زه درته بیا سبا هغه مې ځکه پرېښود چې دلته هغې کې مونږ ویلې چې مثلا څنګه لیکل مونږ سنټر ته راوړو په هغې کې بیا هم پډینګ مارجن پاتې کلرز پاتې خیر دا شیان چې ووایي هغه تاسو په خپله هم کولی شئ چې جوړه کړئ څنګه جوړېږي خو سبا ته له خیره سره درته هغه زه جوړوم چې څنګه تاسو کولی شئ چې هغه جوړ کړئ دې چې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل